سلام دوستانو، ډیر زیات ناروغان مونږ ته راځي او پوښتنه کوي ډاکټر صاحب زه نیمه ګونډې بدلیدو عملیات ته اړتیا لرم که مکمل ګونډې بدلیدو ته. نو نن به مونږ دا پوښتنه د طبي حقایقو په بنس جواب کړو. نو دا معلومولو لپاره چې تاسو ته نیمه ګونډې بدلیدو ته اړتیا ده که مکمل ګونډې بدلیدو ته، راځي لومړی دا درک کړو چې د ګونډې بند کومې برخې لري. د ګونډې بند 3 برخې لري. یوه برخه یې منځني یا داخلي برخه ده، بله برخه یې بهرني یا خارجي برخه ده، او دریمه برخه چې پیټیلوفیمورل یا د ګونډې مخکینی برخه بلل کیږي دا د ګونډې د سر شاته موقعیت لري. ارترایټس یا بندونو التهاب کولی شي یوه برخه، 2 برخې یا د ګونډې ټولې 3 برخې اغېزمنې کړي. نو عموما که چیرې څوک یوازې په یوه برخه کې ستونزه وي، مثلا داخلي یا منځني برخه، نو البته مونږ کولی شو نیمه ګونډه بدلونه، نیمه ګونډې تعویض جراحي ترسره کړو چې تخنیکی نام یا یونیکونډایلر ګونډې تعویض دی. دلته هدف دا دی چې یوازې د ګونډې زیانمنه شوې برخه بدله شي. مونږ د ګونډې ټولې سالمې هډوکي ساکو، موږ د ګونډې ټول رباطونه هم ساکو. او دا جراحي دا ګټه لري چې ګونډې ته د حرکت بشپړ رینج ورکوي. دا ناروغ ته د عادي ګونډې طبیعي احساس ورکوي. دا جراحي ډیر خوندي او ډیر ژر ترسره کیدونکې ده. همداراز تاسو یوازې 2 ورځې په روغتون کې پاتې کیږي او مونږ کولی شو ناروغ د عملیاتو په هماغه ورځ وګرځوو. خو که د ګونډې 2 یا 3 برخې ښکېلوي نو بیا حل لاره بشپړ ګونډې تعویض جراحي ده. دلته مونږ د مفصل ټول سطحه بدلو. همداراز چې د ګونډې کومه کږوالی یا بدشکلي موجوده وي هغه هم دلته سمه کو. دا د هغو ناروغانو لپاره چې د زنګون د بندونو د خرابوالي او د مفصلونو د شدید بندونو د درد سره مخ دي، د نیم زنګون د بدلو په پرتله خورا سا او اوږدمهاله پروسیجر دی. او دا په حقیقت کې د زنګون د پرمختللي مفصلونو په صورت کې د سرو زرو معیاري جراحي ده. از راځي چې پوه شو چې مونږ څنګه ناروغ ورکو. آیا تاسو د نیم زنګون بدلولو جراحي ته اړتیا لري یا د بشپړ زنګون بدلولو جراحي ته؟ نو مونږ کلینیکی معاینه کو او مونږ رادیولوژیکی معاینه کو. په کلینیکی معاینه کې مونږ ګورو چې آیا په کلینیکی ډول د مفصلونو درد یوازې د زنګون یوې برخې پورې محدود دي. همدارنګه مونږ د زنګون د غړو بشپړه معاینه کو، په ځانګړې توګه د مخکینی صلیبي لیګامنټ، ترڅو وګورو چې آیا د زنګون ټول لیګامنټ سم دي. موږ د حرکت حد هم ګورو، آیا تاسو خپل زنګون په بشپړه توګه مستقیم او بیا یې قات کولی شئ. همدارنګه موږ ګورو چې تاسو په زنګون کې څه ډول نیمګړتیا شته. که چیرې دا د زنګون د ویراس یا والګس شدید خرابوالی وي نو بیا د بشپړ زنګون بدلولو جراحي ته د پریکړې کولو بدلونو هم راځي. نو که تاسو د مثال په توګه ځوان یاست، دا 40 او 55 کلونو ترمنځ عمر لري او تاسو یوازې د زنګون د یوې برخې آرترایټس لري، بیا د نیم زنګون بدلولو جراحي ستاسو لپاره ښه ده. ګټه یې دا ده چې د نیم زنګون د بدلولو جراحي د وې کوچني چیرې لره ترسره کیږي. د وینې ضایع کېدل ډیر کم دي. رهونه ډیره چټکه ده او تاسو احساس کوئ چې تاسو طبیعي زنګون ساتل شوي دي. له بلې خوا د زنګون بشپړ بدلو جراحي د پرمختللي مفصلونو لپاره ساتل کیږي چې د زنګون 2 یا ټولې 3 برخې یې اغېزمنوي. دلته موږ کولی شو نیمګړتیا هم سمه کو، لکه که تاسو د جراحي خپه د مخه د پغو د غړو شدید خرابوالی لرئ، کوم چې د رکو په نوم پیژندل کیږي، موږ کولی شو دا سم کړو او ستاسو زنګون په بالکل ډول مستقیم کړو. همدارنګه دا په راتلونکي کې اوږدمهاله او په جوانوي وړپالي ورکي. نو که تاسو د نیم زنګون بدلو او بشپړ زنګون بدلو جراحي ترمنځ مغشوش یاست، اندیشه مه شئ. تاسو ډاکټر بس تاسو کلینیکی معاینه ترسره کوي. هغه بس تاسو ایکس ری او ام آر آی واخلي ترڅو ګوري چې تاسو د زنګون څو برخې اغېزمنې دي او د هغې پر بناس په تاسو ته مشوره درکړي. که تاسو د نیم زنګون بدلولو جراحي یا د بشپړ زنګون بدلولو جراحي لپاره مناسب یاست، همداراز په اوږدمهالې توګه مهرباني کړئ چې علمي اسناد د نیم زنګون بدلولو جراحي ملاتړ کوي چې د خط 70 کلونو پورې ښه پایلې لري.
او زه د باوري ثبتونو لکه د برطانیې صاحب یا د امریکا ثبتونو خبره کوم. کله چې تاسو خپل ډاکټر ته ځئ د ټول ټکي ورسره بحث کوئ، خپله کلینیکي معاینه په پوره ډول ترسره کوئ، ایکس ری او ام آر آی مواخله او بیا ستاسو لپاره چې هر څه غوره وي ډاکټر به یې تاسو ته مشوره درکړي. تاسو ته نیکې هیلې.